السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به یې. دوستانو دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې د موبایل کې فنګر لاک څنګه لګي. په هر موبایل، هر یو ټچ موبایل کې چې کوم کې کیمره وي هغې ته هر یو ته فنګر لاک لګولی شي. خو ریل فنګر لاک بعضې موبایلو کې خپل فنګر لاک راغلي او بعضې کې فنګر لاک نه وي، نو هغې ته کیمرې په ذریعه باندې تاسو فنګر لاک لګولی شي. خو ریل فنګر لاک چې څوک هم نشي کولاولی تاسو نه بغیر. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ، ولې چې زه دغسې روزانه ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم چې چېرته میس نه کوئ. دوستانو ډومبې به پلی سټور ته لاړ شو. آی سی انلاک چې کلیک کړو، آی سی انلاک ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، ما چې ټایم ضایع نه شي. ډېر ښه ریټ دی، تقریبا 4.3 ریټ دی او 5 میلیون کسانو ډاونلوډ کړی دی. ډېر زبردست ایپس دی، فل سیکیورټي دی ایپس. دا موږ اوپن کړو، دلته به ټیک وکړو، لیټس ګو باندې به کلیک وکړو، کنټینیو به یې کړو. دلته کې به پین کوډ غواړي، موږ نه پین کوډ چې هر څه چې ستاسو خوښه 15 یا پین کوډ ورکړئ چې هر یو شی ورکوئ. دوباره به ویریفای کړئ هغه کوډ، دوباره به ورکړئ همغه حصې، اوکې به یې کړو. دا به اخوا بوځو، دا هم بوځو، دا هم بوځو، دلته به ټیک وکړو او کنټینیو به یې کړو. سیده او دې کې چې د کوم لاس ګوتې تاسو خوښوئ، که د ګس لاس ګوتې خوښوئ که ښي لاس، زه ښي لاس دا ګوتې مې خوښه کړله. دا به دلته کې دی میچنګ کوي که نه، اخلي به تانه به اووه ځلې میچنګ کوي، تصویر به وباسي اووه ځلې. بس صحیح په یو ګیپ به تاسو ګوته نیسئ چې اووه ځل تصویران نه وباسي. نو دا دې ځان سره سیو کړي دا غواړم. صحیح شو، پنځه ځلې شو، دا شپږ ځلې او دا اووه ځلې. لاس پسو شو، صحیح شو. یوز دس فنګر پرنټ دا به ووهو. بیا به سیټینګ ته لاړ شو. سیټینګ کې به بس هلته کې صرف تاسو به یې تاله باندې لکه سیټ کړئ چې 100 سیکنډه بعد دا تاله موږ ته روځي. دا سیټینګ به کلیک کړو او دلته کې سکرین آټو آف لاک چې کوم دی ډیلي چې کوم دا به ووایي چې 5 سیکنډ یا چې کوم تاسو خوښه 100 سیکنډه بعد دا تاله راوصل غواړئ. سیده دا به کینسل کړو او موبایل چې کوم دی لاک وکړو. لاک شو موبایل، اوس لاک ته کولاوم نو دا اوس وګوره همغه میچنګ ګوته به دا غواړي، دی به ستا موبایل کولاویږي. غلط ته چې ودې ونیوله هم نه کولاویږي، دا یې موبایل کولاو شو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.